ځوانانو ته خپلو خویندو ورونو ته مشرانو کشرانو ټولو ته وایم که خپل ژوند بدلول غواړئ د نن نه 4 څیزونه کله هم په ژوند کې مه کوئ. که نه تاسو به ذلیله شئ رسوا به شئ کله هم په ژوند کې ترقي ونه کوئ. په هغې کې اولنی دی هغې ته وایي غوسه. بې ځایه به غوسه نه کوې. که یو سړي ته مطمئنول غواړې د هغې سره په مینه محبت خبرې کوه. هغه مطمئن که په خپله خبره باندې چې تا ته داسې کول پکار دي. که چېرې تا غوسه وکړله هغه به د زړه خبرې ستا سره کوي تا به مطمئن کوي. حقیقت بیان به درته کوي په هغې کې به ستاسو د دواړو فایده وي. خو که تا غوسه وکړه دی به خاموشه شي او د خاموشي مطلب چرم دا نه دی چې ستا کار به وشي. ستا کار به په هغه ځای کې خرابېږي. غوسه به بې ځایه نه کوې. غوسه ډېر سپېره څیز دی تا ناکامۍ طرف ته بوځي. همیشه دپاره د سوچ سمج نه کار اخله. انسان مطمئن کوه هغه سره مینه محبت کوه ته ګوره چې الله تعالی تا څومره په مخ کې وړاندې بوځي. دویم څیزه چې کله سړی د ځانه قلقلا خات جوړ کړي اناپرستي پکې چې زما عزت ونه کو زه د هغه خواله لاړم زما عزت ونه کو ما ته پانسېدو ما ته سلام ونه کو او ما له دا څنګه روټۍ کړې وه دته زه نه یم معلوم چې زه څوک یم زما خو ډېر غټ عزت دی زما خو معاشره عزت کوي او د ما ته سپک وکتله. دا خبرې به ځوانه نه کې. عزت د پیغمبر علیه السلام و عزت د اصحاب کرامو په هغه وخت کې خو بیا به په چا باندې زور نه راوستلو چاته به دا نه شو کوله چې ته زما عزت وکړه. تا له چې الله تعالی عزت درکړې وي هغه عزت به تا ته میلاویږي. د ځانه به واوا خر نه جوړې چې ما له دې دا ونه کړله هغه دې ونه کړله. تا له چې الله تعالی څه لیکلي وي او ستا کوم سټیټس وي هغه به تا ته میلاویږي. عزت به د چا نه غواړې نه عزت به ته ګټې د لاسو په طاقت سره د خولې په طاقت سره د اخلاقو په طاقت سره. د ځانه به واوا خر نه جوړې چې ته اناپرستي کې چې زه خو څوک یم ځان ته به څه وې نه ته چې څه ته الله تعالی ډېر بهترین پیدا کړی تا له عزت شهرت درکړی د هر یو څیز خپل ځای باندې درکړی دی د هغې انتظار کوه د وخت سره هغه کېږي د چا نه دا قیسې مه کوه د چا سره. دریم څیز ډېر زیات ضروري دی چې هغه تاسو وپېژنئ هغې ته وایي شکایت. هر ځای کې ګیلې کول خلکو ته ما سره دا وکړله ما سره هغه وکړله زما غریبي ده زما په کار دی چې د خیال ساتلی و. شکایت به نه کړې که هغه ته په کور کې که هغه ته په سکول کې که هغه ته په کالج کې د حالاتو شکایت کوله د ملګرو نه شکایت کوله که داسې شوي نو داسې به شوي که داسې نه شوي نو داسې به نه کېدله. شکایت به نه کړې. په کوم ځای کې غلطي وشوه د بادګر دپاره د نه کولو کوشش کوه. په ژوند کې په مخ کې تلو باندې سوچ فکر کوه. څلورم څیز چې دی هغه ډېر زیات ضروري دی هغه تاسو وپېژنئ دا هم ستا ژوند بدلوي چې هغې ته وایي الزام. که زما دا ملګری په هغه وخت باندې ښه فیصله کړې وه زه به هم ورسره ښه وې. که چېرې ته داسې نه وې نو زه به هم داسې نه وې. یعنې خپلې غلطیانې په بل باندې وراړول چې ستا د وجې نه زه ناکامه پاتې شوم زه د خپل فیملي د وجې نه ناکامه پاتې شوم ما خو داسې کوله خو زما پلار زه نه پرېښودم زما ملګري زه نه پرېښودلم. دا د ناکامه خلکو نښې دي چې هغه په خلکو باندې الزامات لګوي. په یو ځای کې ته ناکامه شولې ستا سره تجربه راغله اوس سره د تجربې ته په هغه څیز باندې ورشه الله تعالی به دې کامیابوي. دا نه چېرې زما به نن ډېر څه زما به ځمکې وي او زما به پراپرټي و او زما به ګاډي و که چېرې زه د دې پلانکي سره نه ومناسه یا که په کور کې زما د ورور داسې نه وي. دا الزامونه په خلکو مه لګوئ. الزام په خپل ځان ولګوه. دغه شیشه دغه آینه خپل مخ ته ونیسه تا ته به خپل ځان په حقیقت کې بیا ښکاره شي. د خلکو نه چې شکایتونه کوې په خلکو چې الزامونه لګې نو ته به د خپل ګریوان کې سوچ وکړه چې کمې غلطیانې تا کړي دي. همدغه 4 څیزونه د ځانه لرې کوئ غوسه اناپرستي چې ځان ته واوا خان وې الزام او شکایات. انشاءالله ژوند به دې بدلیږي او د مخکې تلو کوشش کوه.